زه ډلۍ کوم د افغانستان په برا کې کنه د کوم حالات چې روان دي کنه یی چې شنه جنډې چې پرې رپیږي هغه څوک دي اتیمان پسې ژړیږي هغه څوک دي نه پوهېږم د پرهار پټۍ نشته چې سرې وینې ترې بهیږي هغه څوک دي چې ژوند په کړاوو کې ګرفتار دي چې منزل ته نه رسیږي هغه څوک دي او وارث خانه لږ مې خبر باندې پوی که چې په خپل منځ کې جنګیږي هغه څوک دي هغه افغانان دي یی چې سبب دي بې عقلۍ د څوک دي جنګ نه نشول ستړي کله یې پلکوي مړي کله یې دې پلکوي مړي سرتېري افغانان دي دی او بل نه نکي څانګو کله یې پلخاښي جانګو کله یې دې پلخاښي جانګو دی ومټ کې راکېر دا دی بل سره په پشادو دی بل سره د شکادو د تش په مکګادو په لوس کې مسرزار وشي په مثل دی کودړي کله یې پلکوي مړي کله یې دې پلکوي مړي نپوهه افغانان دي د جنگ طرفداران دي رښتوني ندانان دي غلطه نه روان دي میدان ته د تعلیم بو کله دی کوي غورځنګ کله یې پلخاښي جنګ کله دې پلخاښي جنګ د سیخي نه غړیږي غلاته نه تیریږي دا ویلې نه پیږي کړنګ نه خطو کیږي اټول لیونیون دي کس ورو چوي پړي کله یې پلکوي مړي کله دې پلکوي مړي افغان لري غیرت او بې مثله شجاعت او ورکې د ډیر طاقت او څوک نه کی سکونت زمونږ حکومت کړي دي غخونه دي پرانګو کله یې پلخاښي جنګو کله دې پلخاښي جنګو ادب پوښتای نشي دا په تخته کې ورپېټو کله کوس څنګ نه راکېټو کله پوس څنګ نه راکېټو رغولي خرجون دي مونږ ته روړلو مرازو کله یې ځینوي ډازو کله دې ځینوي ډازو تبو کړو ګوندیونو چې فوټبال نه کوي څوک مو ولې غورځوي څوک مو دولې غورځوي زمونږ غوښو نه یې جوړ کړلو کبابو زمونږ وینو نه یې جوړ کړلو شرابو دا زمونږ په وینو ماس دی لکه وخ وکې مستي څوک مو ولې غورځوي څوک مو دولې غورځوي وریځ بو کې ګفتارو رپیږي بلډارو چې چاوي اورېدله د افغان د تورې شرنګ کله یې پلخاښي جنګ کله دې پلخاښي جنګ ډېره مننه وارث خانه دا خو یو څو منټه وروسته به موسیقۍ پروګرام هم وي افغانانو د فرد څه غزل راوړي دي ګورو به کسو به کېدای شي چې وایي یو څه نه څه چې ولري ډېره مننه